د میدان وردګ ولایت د مرافعه محکمې رئیس د جلریز ولسوالۍ له ابتدایي محکمې څخه لیدنه وکړه. د سترې محکمې د جزایي دیوان عمومي رئیس کاپیسا ولایت ته سفر وکړ. د بلخ محاکمو په 2 اونیو کې د 383 دوسیو پر حل او فصل سربیره 178 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سترې محکمې د مرکزي تمیز اړوند نظامي منصوبینو عمومي دیوان د 1402 هجري شمسي کال په 2 روبه سرطان اسد او سنبله میاشتو کې 22 قضیې حل او فصل کړي دي. د لوړو زده کړو وزارت اړوند تخصصاتو ادارې د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جامعې د 2 کال متخصصینو ته د سترې محکمې د قضایي زده کړو عمومي ریاست لخوا قضایي علمي سیمینار ورکړل شو. د سترې محکمې د دعوت او ارشاد ریاست رئیس د فاریاب مرافعه محکمه کې د دعوت او ارشاد څانګه پرانیسته. د سترې محکمې د دعوت او ارشاد ریاست رئیس د جوزجان مرافعه محکمه کې د دعوت او ارشاد څانګه پرانیسته. د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ د ابتدایي محکمې په هڅو د مقتول د کورنۍ لخوا قاتل ته بخښنه وشوه. د سترې محکمې د مرکزي تمیز اړوند تجارتي عمومي دیوان د 1402 هجري شمسي کال په 2 روبه سرطان اسد او سنبله میاشتو کې 104 قضیې حل او فصل کړي دي. د ننګرهار د مرافعه محکمې لپاره نوي سرپرست رئیس مولوي ذبیح الله ساجد د معرفت غونډه ترسره شوه. د سترې محکمې د دعوت او ارشاد ریاست رئیس تصرف المرافعه محکمه کې د دعوت او ارشاد څانګه پرانیسته. د خوست د مرافعه محکمې رئیس د یاد ولایت د مساخیل ولسوالۍ له ابتدایي محکمې څخه لیدنه وکړه. په نیمروز ولایت کې پر 25 تنو متهمینو تعزیري سزا تطبیق شوه. د غور محاکمو په 2 اونیو کې 119 دوسیو پر حل او فصل سربیره 101 بېلابېلې وثیقې هم اجرا کړي دي. د دایکنډي محاکمو په 2 اونیو کې 94 دوسیو پر حل او فصل سربیره 210 بېلابېلې وثیقې هم اجرا کړي دي. د هرات ولایت د مرافعه محکمې په ریاست کې عریضه نویسانو ته غونډه جوړه شوه. د سترې محکمې د دعوت او ارشاد ریاست اړوند څانګه د بلخ مرافعه محکمه کې پرانیستل شوه.